د روس بادشاه هغې خو خدای نه مني نو دل اعلان وکوي چې څوک الله مني ما ته دې وښایي یو غریب سړی ورته مجلس کې پاسېد وي صاحب د جواب وکړو وی اعلان و بلکل اجازت دی تا ته وکړه اعلان وی ته څه وایې چې څوک خدای مني نو ما ته دې وښایي وی وی ته عقل منې وی وی ما ته وښایه عقل وښایه وی عقل دلته دی وی کوم ځای دی وښایه خو زه وی دا خو عقل نه دی دا خو مازغه دی دا خو عقل نه دی مازغه خو د سپي مشته عقل شته څه زه خو د پیشو مشته عقل شته څه عقل وښایه شابه ما ته عقل منی تیم منی دنیا منی چې عقل 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 وښایه ما ته عقل وی دلته پروت دی که نه پروت خبره ده وباسه ما ته وښایه په لاس کې بلکل حیران یو سپي ته خبره لږه خطرناکه ده خو زه بیا کوم یو سړي ته یو مولوي وی خدای شته وی د خدای د وجود څه دلیل دی وی ستا د اندام مخصوصه دا غټ اندام مخصوصه د خدای د وجود دلیل دی وی بوجۍ چې ډکه یو ته یې لاوړې کې نو شی ته غورځېږي که نه نو ستا د بوجۍ خوله لاندې ده نه په مدي تړلې شوې ده نه ورته جرنده شولې شوې ده بلکل بنده د څاڅکي هم ته لاندې نه نو خو بری نو شی ته نه څکېږي که نه ستا د بوجۍ خوله لاندې بوجۍ خوله دې لاندې ده نه چا په مدي تړلې ده نه ورته چا جرنده جوړې ده نه چا په بوسخکۍ دغه په پولې باندې تړلې ده او شی پکې او دومره ډکه ده چې ارد بیردګر دی بوجۍ دومره ډکه ده چې ارد بیردګر دی دا خوله چا بنده کړې ده عمل یې راته وښایه منې خدای که نه وي بس مخکې نور مه ځه ما ومنه ما خدای منلی وي مخکې به نه دی بنیادي خبره دا ده چې الله هغه پښتانه وي بخوا پښتانه سم سم مسلمانانو قسم په خدای موږ هم چې ګل سم مسلمانان یو په پښتنو کې ورسې هغې وي چې خدای پېژني په قدرتونو به پېژني دا پښتنو وي ګرمۍ نه به پېژني چې دا ګرمي خو چا راوستې ده یخنۍ نه به پېژني چې دا یخني خو چا راوستې ده دې نور نه به پېژني چې دې نور کې دا ګرمي چا پیدا کړې ده دې کائناتو نه به پېژني او د خپل وجود نه خورې یو شی خورې او په دوو لارو باندې وځي په یو لاره په یو شان وځي په بله لاره باندې متیازې وبوځي او که دا یو دی هارون الرشید نه یو چا تپوس وکړو ته وی هارون الرشید بادشاه نه تپوس وکړو وی که چېرته داسې یو ځای کې ته بند شي چې تا ته اوبه نه میلاوي او تا ته څوک ووایي چې زه دله یو ګیلاس اوبه در کوم خو دا نیمه باچۍ راکړه وربکې هغې وایي چې زه مرمه په باچۍ څه کوم ټوله نه پاتې ده چې زه مرمه تندې د لاسه اوبه بلکل نشته داسې ځای کې ګیرې وایي چې زه مرمه ټوله باچۍ بلکل به دا نیمه ورکړم خو چې ما د ګیلاس اوبه راکړي وایي ښځه نیمه خو دې ورکړه هغه د ګیلاس اوبه درکړې اوس چې هغه اوبه دې وڅښلې هغه د خېټه کې ونښتې مدیا دې بندې شو هغه وځي نه او چارتا کې دې جوړې کړې چې مدیا دې بندې دي بندې دي بندې دي اوس خو کېتیتر دې خلک ورپاس کړي که نه د متیازو په دې نوبت یې وباسي متیاز یې وباسي دا شیخ واخو نو اوس تا ته یو سړی راشي او هغه درته څه وایي او وایي دا ګیلاس اوبه در نه وباسم خو دا باقي نیمه باچۍ راکړه څه به کې نو چې زه مرم او څه زه په باچۍ څه کوم دا نیمه باچۍ به ورکړم خو چې ما نه څخه متیاز یې وباسي وایي پته ولګېده چې د ټولې باچۍ قیمت په یو ګیلاس اوبه دي یو ګیلاس اوبو باندې نیمه ورکوي او د یو ګیلاس په اوښکو باقي نیمه ورکوي نو څونه ګیلاسونه موږ له خدای پاک راکوي څومره خشته اوبه موږ له خدای پیدا کړي دي دغه چې د اوبه د حکومت په اختیار کې نه وړو خو سر خوړلی لره د چینو مینو او سره د غوړو مڼو هغې خوا دې سر خوړلی دی خدای په موږ پر رحم وکړي خو چې د اوبه د حکومت په لاس کې نه وي که د اوبه د حکومت په لاس کې په کنټرول یې درکړو بیا به رسد ول او که ستا د حکومت په لاس کې چې موږ هوا کم اخلو والله چې به جلجان دی خو پنځه شپېته ګیلنه په یو وخت کې سا راکاږي نه به زه کو دی به مې په غون په حکومت ترته و چې تاسو له منادونه وایي مهرباني وکړئ خو دغه ماته وکړئ دی به دله نعتونه هم وایي دی به دله صفتونه هم کوي شعرونه هم وایي خو دی بلا نه هم خلاص کوي او جلجانه په خدای څونه لوی نعمت یا نعتونه وایي صرف د رسول الله مبارک صفت کوي صرف د پیغمبر مبارک صفت کوي او نور په سترګو نابینا دی لیکن قسم به خدای پاک داسې خدای روزي ورکړي چې داسې به یو کال نمونه کړو د جلجان داسې دی ته داسې روزي خو امین ورسره ناست دی ټوله ته هغه وکړي ته شروع کړي ته ور مخامخ کړي اول یو ځای کې ناست وو چې موږ ډوډۍ بنده کړه خلاصه مونږ به چرجان ته مې وکړه هغې ډوډۍ کې ارس وو هر قسمه نعمت و خو چې زه راختم به چرجان ته صرف د روجو بوساله پرته وه دته چې روج بوساله پرته وه په چرجان ډوډۍ دې وخوړه ویې خورم که مې امین د نه ټول ارس وواله او ته چې بوساله د روجو تا ته یې ښودې
زما ورونو رزق ژوند عزت ذلت اولاد بچي دا ټول د چا په لاس کې د الله په لاس کې ورنه کوو مونږ به لویي نه کوو او مونږ به د اسلام په دې درې واړو میدانونو کې د اسلام خدمت کوو ښه یو میدان زما وجود دی مونږ به کوشش کوو چې په خپل وجود اسلام راول دې کې به کوتاهي ما کې د دنیا شته نو به لاول دا کوشش کوم دویم به د اسلام دپاره کوشش کوم چې معاشره کې زه داسې ژوند تېر کړم چې د ما نه ګاونډي ته رشته دار ته ښځې ته بچي ته لور ته مامسایه ته افسر ته نیک ته د ما نه ضرر نی د نیک نه زمیندار ته د افسر نه کلاسپور ته ضرر نی او دریم میدان عمل وسي زما ورونو هغه د حکومت په سطحه د حکومت په سطحه به هم داسې نظام له کوشش کوم خیر په دې دریمه به انشاءالله بله جمعه خبره وکړم د اسلام درې میدان دي زما ورونو څو درې بې میدان د اسلام دا زما دا نفس دی زه به په خپل نفس اسلام نافذ کوم خپل نفس کې د سر د ویښتو نه واله تر د خپو پورې به په دې کې د مسلماني راولم دا به زه کوشش کوم چې زما ټول وجود په اسلام کې پټ شي او دا اسلام داسې یو قلعه ده چې زه مکمل په اسلام کې ګیر شم رومبې به زما دی ادخلوا فی السلم کافه یو معنی دا ده یو معنی دا ده زما عقیده به د اسلام عقیده آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت الله بمنم یو بمنم دا الله خل صفاتونه چې څومره دي هغه بمنم پیغمبران به ټول منم چې دا الله مقدس په نیکان او دا الله مقدس مخلوق ته د امت ته هدایت لپاره لرېږلي دي او پاټولو کې اخیری پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی په دا الله د پیغمبرانو سلسله ختمه کړې او قرآن به منم او ټول کتابونه به منم او په ټولو کې اخیری کتاب به قرآن منم او د آخرت ورځ به منم جنت او دوزخ به منم فرشتې به منم تقدیر به منم د خدای علم ته وایي تقدیر د خدای علم ته وایي چې څومره خیر او شر دی دا ټول د الله په علم کې پراته دي قبر به منم د قبر عذاب د قبر خوشحالی به منم جنت دوزخ پولیس صراط چې ورته وایي دا به منم جنت او دوزخ عمل به منم د عمل انجام چې تله ده د قیامت پر دا به منم د عقیده شول اول او دویم نمبر څه شی دی دویم نمبر څه هغه زما اعمال دي اعمال مم د اسلام مطابق کوم مونځ به نیس کوم روژه به نیسم مالدار یم حج به کوم مالدار یم زکات به ورکوم دا زما عمل دي نیک عمل به کوم د ګناه د عمل نه به ځان ساتم نیک عمل هغه چې الله او رسول ما ته ښوولی دی هغه کوم ما یې خوښ کړی دی کوه به کوم ګناه هغه چې الله او رسول ما له نه ده خوښه کړې وي ځان ترې ساته هغې نه به ځان ساتم دا عمل شو اخلاق به م ښه ساتم اخلاق به کم اخلاق د محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ما له چې کوم ښکلې خوی راوړي دی هغه خوی به ساتم هشته خوی دروغ به نه وی کنځل به نه کوم کلی خوی به استعمالومه خندا سره به یو بل سره میلاویږم په رول تندي به میلاویږم په سپک تندي به چا سره نه میلاویږم اخلاق به زما ډېر ښایسته وي چې زما نه چاته ضرر ونه رسي معاملات به هم زما د اسلام مطابقي اخیستل خرڅول اجاره دا به هم ټول د اسلام مطابق وي دا به زه تېرو نو لومبې د اسلام د عمل میدان څه شی شو د انسان خپل وجود په د شپږ نیم فوټه وجود به لاول اسلام نافظ کړي دا به وګوره حتی که زما ورونو زما وجود څه کې زما لباس به هم د اسلام مطابق دی زما لباس به هم د اسلام مطابق دی زما شکل به هم د اسلام مطابق دی دا هم ځان پرېږدې په دې خبره زما شکل به د انګریز مطابق نه زما جامه به د انګریز په شانتې نه زما جامه به د اسلامي به د انګریز په شان به نه انګریز تیار نه چې بټۍ نه اچوم انګریز چې څنګه سر ویښته پرېږدي هغسې به نه پرېږدم انګریز ګیره خبرې ښایي زه به پرېږدم زما د پیغمبر سنت دی شکل کې به د پیغمبر په شان دی ډېر خلک دلته د بعضې بېوقوفان یو خبره کوي دا په دې فیسبوکونو راځي ډېر قمقل خلک وایي تاسو وایئ چې د انګریز دغه دي دا څه ورته ویلې کېږي پیانې دي او د انګریز پلانکې دی او پلانکې دی وایي د انګریزانو اوسېدونکو خو تاسو پیدا اخلئ که ټول فکر انګریز جوړ کړی ته فایده اخلئ
پکې د کافر جوړ کړی دی، ایس ډي د کافر جوړ کړی ته د فیدالې موټر بلا دا کافر جوړ کړی ته پکې ګرځي، اول د انګریز جوړ کړی ته به د پاس راځي، دارو د انګریز نه راځي ته استعماله. ډېر خلک دا وایي ډاکټر د انګریزانو کتابونه ګوري ډاکټر به جوړ شي، انجینیر د انګریزانو کتابونه ګوري انجینیر ته جوړ شي، جز د انګریز جوړ کړی ته پکې حج او عمرې لځي. او دې خواوې دا ادارې خدای دا قمقل خلک دي. مونږ وایو چې انګریز د کوم شی جوړ کړه د هغې استعمال منع نه دی، خو به مسلمان یو شی جوړ کړي انګریز به استعمالوي، انګریز به یو شی جوړ کړي مسلمان به استعماله، هغوی منع نه دی. انګریز به کپړه جوړه کړي، زه به جامې جوړ کړم، زه به کفن ملیله جوړ کړم. مسلمان به یو شی جوړ کړي انګریزانو ملکونو ته به ځي، هغوی به فایده اخلي. دا خو په شریعت کې منع نه دي. یو څیز دی زموږ علما وایي چې نن دې زمانه کې به د اسرائیلو جوړ شوی شی نه استعمالی، د فرانس جوړ شوی شی به نه استعمالی. ولې؟ هغه ستا پیغمبر پسې نښتې دي، هغه ستا د پیغمبر د سرکاري سطح باندې توهین کوي او خاکې جوړوي. او اسرائیل ستا مسلمان د بیت المقدس پسې نښتې دی، نو د هغوی اشیدونه مه استعمالوه. مطلب یې څه دی چې د هغې مصنوعات ته استعمال نه کړي چې د هغې معیشت کمزورې شي، د هغې پیسه لاندې لاړه شي. او دنیا ولې چې څوک جوړ کړي او خرڅېږي نو دله د هغې ګټه راځي. او چې کوم دوکاندار دوکان واچي یو سامان یې نه خرڅېږي نو هغه ګټلی نه شي، هغه رو بربادېږي. نو پرېږده چې دوی څیزونه جوړوي او مسلمانان یې نه اخلي چې معیشت یې کمزوري شي، طاقت یې کمزوري شي. ځکه دا ټول طاقت د اسلام او د بیت المقدس او د حضور پاک خلاف استعمالوي. نو په خپله که زه د انګریز لوډ سپیکر جوړ کړی دی استعمالوم، انګریز ګلی جوړه کړې ځا چې هم پروا نشته، دا په شریعت کې خو منع نه دي. حضور پاک د شام د کافرو د ملک چوغه راغلی و رسول الله مبارک اچولی دی، شام نه راغلی ده، هغه وخت شام کې کافرانو او حضور پاک استعمال کړی ده، هغه خو منع نه دي. نو بیا تی بل شی اعلان ته کا رسول الله مبارک فرمای من تشبه بقوم فهو منهم. د کافرو هغه شعار به نه استعمالی چې هغه استعمالی، بیا به هغه شان شي هغې سره به ځان نه مشابه کې. نو بس بېوقوفان خري خره په فیسبوک او دا قصې به جوړې کړي. دا مولیان تاسو وایي د انګریز چې جپته یې هغوی چې ما چوه اوږدې کالر هغه استعمالوي نو مه استعمالوه. هغه څه مه کوه. نو د هغوی څیزونه خو ته استعمال کمقله د هغوی څیزونه استعمالول جدا دي، او د هغې په شان جامه اغوستل جدا مسله ده، د هغې په شان شکل جوړ جدا مسله ده، د هغې په شان وجود جوړول جدا مسله ده. د هغوی څیزونه خو ته استعمالولی شي، د هغې کې یو پابندي نشته، هغو پیغمبر به استعمال کړي خو شکل به هغسې نه جوړی. حضور پاک فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د کوم قوم سره ځان مشابه که هغه پسې شو. رسول الله مبارک له دوه کسان رل استازي او استازي او ګیرې خریلې وې، حضور پاک ته مخ واړه ځان د ښځو سره مشابه کې، ځان د کافرانو سره مشابه کې. رسول الله مبارک چې مکه مکرمه کې و نو د مکې خلکو به څه چل کوه پته راته شته؟ د مکې خلکو به په سر کې لاره ایستله، د سر کې به دغه کوو دا څه ورته ویل کېږي لاره ایستله. او د یهودو د مدینې خلکو به په سر کې نه هغوی به په سر کې دا بل شان به اړو لاره به ایستله، لار پکې موږ وباسو که نه. او یهودیانو په مدینه منوره کې نیغ ویښته اړو لاره به پکې نه ایستله. نو پیغمبر چې مکه مکرمه کې نو هغه به لار په سر کې ناچوله، په سر کې لاره. ولې؟ د مکې مشرکانو سره په ویښتو کې یو شان والی راځي، تشبیه راځي. چې مدینې ته لاړ هلته یهودیانو بیا به سر نیغ اړو، په ګومند باندې لار به یې نه ویستله، نو بیا هلته سر کې لاره ویستله. ولې اوس د مکې مشرکانو سره تشبیه نشته، هغه لرې دي. مدینې والا سره تشبیه راځي په ویښتو کې، دوی سره تشبیه نه کوو. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. کافرانو ته به نه مایل کېږي، اور به دې مشه کي. نو په دې خبره لږ ځان پوه کړې، بعضې قمقل بېوقوفان یې هغوی څه وایي، هغوی به زور درته وایي د هغوی څیزونه استعمالوي او د هغوی جامو پورې ټول جامې جدا شی دی او شی جدا شی دی. د هغوی شکل به نه جوړی، د هغوی په شان جامه به نه استعمالوي، د هغوی په شان ویښته به نه استعمالوي، د هغوی په شان راشه درته کرته به نه کوي. او د هغوی څیزونه خو استعمالولی شي، هغوی کې خو څه پابندي نشته. د هغوی د کتاب نه خو فایده اخیستی شي، هغوی کې خو پابندي په تا باندې نشته. هغسې به نه جوړی چې د هغوی کوم شکل دی، هغه شکل دې جوړ کا، شکل د پیغمبر جوړ کا، لباس د صحابو په شان جوړ کا.
صحابه پرتوګ ما جوړې دي لاګي مواله دي خو یاره صفات رسول الله مبارک د پرتوګ کړي کمیس یې ما جوړې دي او د پاسه صادر هم ته وکړې خو صفات د کمیس کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان شکل دا خلاصه کې کافر خوريره لټه خبره ده حضور پاک فرمایي وی غلکان چې د جنکو سره ځان مشابه کوي وی پاغیرم د خدای لعنتی په ویلې او کوم جنکه چې د الکانو سره ځان مشابه کوي ای په دې د خدای لعنتی ته الک د جنکو په شان جامې چې د جنکو په شان وخته پرې دي د جنکو په شان شکل جوړي د جنکو په شان ګرځېدل کوي رسول الله مبارک وسویل د لعنت د بخاری حدیث دی خدای دې د خپل رحمت نو لري کی نو خود سره باندې کې کافر بشر بسنګا کې او بیا چې کوم خدای رسول سره ځان مشابه کوي د سلو په شان جامه چې د سلو په شان پیزار چې د سلو په شان رنگونو جامې چې سلو والا جامې نو دا سویو د سلو په شان ویختو وی مترجلات خدای پاک دی په دا خدو لعنت نازل سړی به د خدو شان نه کوي د خدای سلو نو د کافر په شان څنګه وکړي نو د کافر سره په جامه کې په شکل کې مشابهت ګناه ده حرام دی لعنت په ویل شوی او د کافر او د انګریزانو سودونه استعمالول شي هیڅ څه پابند نشته نو ګور سبا کې رومبي میدان عمل سخت خپل وجود شو خپل عقیده خپل اخلاق خپل اعمال خپل معاملات خپل جامه خپل ویښته خپل لباس دا به د کافر په شان دی لکه د چا په شان ده کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داغه د صحابه په شان د تابعین په شان او هغه نقش چې په حدیث مبارکو کې الله پاک د الله پیغمبر بنله خوخه کړي دا د عمومي میدان عمل میدان عمل څه شی دی دویم میدان عمل معاشره ده چې مونږ کوم ځای کې اوسېږو هلته به اسلام راولي څنګه دی زه به داسې ژوند تېروم کې ګاونډي ته زما نظر نه زه به داسې ژوند تېروم دا پېژنم چې ښځې سره ښه سلوک وکړم ښځه خفه نه کړم د ښځې حق به پوره کوم ښځې سره مې ژوند دی بچو سره به ژوند دی بچو سره د بچو پلار سره ژوند دی د ګاونډي سره ژوند د زمیندار سره ژوند د زمیندار د نیک سره ژوند د همسایه سره ژوند د همسایه د نیک سره ژوند د افسر د ماتحت عملي سره ژوند د ماتحت عملي د افسر سره ژوند تربوروالی کې ژوند په ګاونډ کې ژوند دا دویم میدان عمل دی اسلام به په دې کې نافذ کوم په ځان به هم نافذ کوم او په دې کې به هم نافذ کوم څنګه چې ګاونډي ته به زما نه ضرر نه رسېږي د اسلام هم نافذ کوم کنځل به نه کوم ګاونډي ته ستغه به نه یم ګاونډي ته بې ځایه به ټوپک ورپسې نه رالم ځمکه به ترې نه نیسم دوکان به ترې نه نیسم ګاونډي ته ښځې ته به کنځل نه کوم د پلار په کور به یې نه بندوم دا زما اسلام دی دا به زه نافذ کوم په دې ټوله معاشره کې دا زما د لاسه دی دریم میدان عمل څه شی دی حکومت دون زمونږ د اسلامي د اسلام په قانون فیصله کوي جج به د اسلام په قانون فیصله کوي عدالت به د اسلام په قانون فیصله کوي دې نه بغیر کار نه کېږي ما نه چا ځمکه ونیوله زه به څه کوم قاضي له به او دا دلته خو زه پخپله د هغه نه ځمکه نه شم اخیستی په خپله ورځم خو جګړه کېږي ټوپک به یو طرف نه بل طرف د بله خلک به مړه شي په یو لږ ځمکو باندې په یو ګز ځمکو باندې څومره دنیا مړه شوې ده دا ګورې زموږ اعتدام دی ډېر خلک څه وایي مله بس مسلماني هر سړی به خپله مسلماني پېژني که نه خپل مسلماني پېښه او هر سړی یې پېښه هغوی وایي دا مسلماني لمونځ ته وایي هغوی وایي د اسلام صرف روژې ته وایي هغوی وایي د اسلام صرف جومات ته جومات کې کښېنه او خپل لمونځ اودس کوه نه اسلام دغې ته هم وایي معاشره کې ښکلی ژوند تېرول که چاته تکلیف نه هغې ته هم وایي او حکومتي نظام په دنیا کې د اسلام نظام په خپل ملک کې دې ته هم وایي میدان عمل دا شی هم دی پاته به زر وایي زه خو ستا نه ښه مسلمان یم ښه مسلمان یم او قل هو الله احد به نه وایي زه ما ته او چې ته ورته دا کار ولې کوې دا زما او د خدای معامله ستا په دې کې څه دا زما او د خدای معامله ستا په دې کې څه دي نه بعضې څیز ستا او د خدای معامله ده خو ما هم پکې دخل شته که دلته یو جینۍ په دې لاره کې بربنډه ګرځي دا به وایي زما او د خدای معامله ده ستا او د خدای معامله ده خو زما ډېر لوی لکان تباه کوې دا ستا او د خدای یوازې معامله نه ده یو سړی و هغه سره چوپه وه الله کولې د بل پوزه یې پرې وواله
چې د بل پوزې پې وواله بس هغه واپسې راغی او د خانګو کې لاس ورکه او ښه مضبوط دې ځمکې لره وبغاو او ښه پې د پاسه وکړه خدای دې بې خو بس ما پوزه دې ماته کړه او ورته څه وایي وایي ظالمه لاس زما چوکه زما اختیار زما پوزه بچ کوه که لاس زما چوکه زما وایه اختیار ما له خدای اختیار راکړی په دې چوکه کې اړه ور اړوه نو ته دې خپله پوزه بچ کوه که نه او ورته څه وایي وایي لاس هم ستا چوکه هم ستا اختیار هم ستا اوس ته اختیار چې زما د پوزې د سر له راورسې دلته ختم شي بیا زما شروع کېږي ستا اختیار چې زما د پوزې څوکې ته رانږدې شي که نه بیا څه شي ختم شي بیا چا شروع کېږي زما نو لاس هم زما خپې هم زما او تا اوچتول هم زما اختیار او په ځمکه رابغول هم زما اختیار ځان بچ کوه که نه دا خو داسې نه کېږي هلک به دلته ګرځي او په میدان کې به جامې وباسي پرتوک کمیس او په دې کندې په دې غاړه به چکرې لګوي او که ته ورته دا بربن ولې ګرځې زما او دا خدای ما میله ده ستا پکې څه دي زما شته دي دا مازدیګر ده لوام زما شته د دنیا جینکې او ښځې په دې لاره باندې دي هغه په فتنه کې چې ښځې به ستا عورت ته ګوري ډېر خلک به راته دا ووایي زما رو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول څیزونه چلولي دي حضور پاک مبارک د هغه ذات اقدس خو پرېږده وه هغه موږ ته ښوولي دي چې اسلام به په خپل وجود څنګه نافظ کوي اسلام جون به د معاشرې سره څنګه تیری او درې به یې راته دا ښوولې ده چې حکومت به د اسلام په کومه طریقه چلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله پیغمبر هم دی بادشاه هم دی قاضي هم دی جرنیل هم دی داعی هم دی دعوت هم ورکوي معلم هم دی استاذ هم دی او لویه مدرسه چلی د هغې مدرسې محتمم هم دی چې موږ ورته محتمم وایو څوکه مدرسه چلی پیغمبر مبارک ته خو په مکه مکرمه کې چې د مکې کافرانو سره د جنګ جګړې زیاتې شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره راوغوښت ابو طالب ابو جهل هم ناست دی عتبه هم ناست دی شیبه هم ناست دی د کافرانو چې کوم مشرانو ډول ناست و دوی په جرګه راغلي د ابو طالب حضور پاک مبارک ته وایي ترې ډېره زیاته مینه وه د حضور پاک سره دلته به د عقل کار پرس پرېږدي ډېره زیاته مینه یې وه دومره مینه وه د حضور پاک مبارک سره چې د هغې څه انتها نه وه ولې نیکه د حضور پاک عبدالمطلب کې وفات کېده پیغمبر مبارک خو د پلار نه یتیم پات پیدا شوی د وفات نه پس پیدا شوی نو هغه تربیت کو چې مړ کېده وي زما د دې نوسي د دې محمد ولې څوک شته نه ابو طالبه د بچو نه به زیات خیال ساتي ابو طالب اسم په معاشره کې به خلکو قدر کو د عزت په نظر به ورته خلکو کتل ابو طالب راغوښته دا ټول ناستو ویرواره یو خبره درته کوم دا ټول قوم دی راغلی تا سره مذاکرات کوي او یو جوړه ورسره وکړه کاکاجي دوی څه وایي دوی وایي چې که چېرته دې بادشاهي غواړي موږ بادشاهي ورکوو د دې ټول عربي بچا کوو که دې ښځه غواړي دې دې ګوته کېږدي په کوم قوم کې کوم لور باندې موږ ورکوو یوازې داسې نه ده چې ګنې موږ د ده نه یېرېږو په دې ورکوو چې د ښکلی ځوان دی ښشتا هلک دی هوښیار دی موږ له فخر دی چې زموږ لور او زموږ خور ته د په نکاح کې راشي که دې مال غواړي که نه د خولې نه دې ووایي موږ ټول د مکې ګردونوه خلک پیسې ولره ټول چنده وله کوو مال وله ورکوو ورواره دا دریو خبرو کې یوه خبره خوښه که دا قوم دی راغلی دی نور زموږ ولې بس تنګ شوی یم ستړی شوی ما اوسه پورې ستا مضبوطه دفاع وکړه نور واره ستړی یم نور طاقت نه لرو د دې قوم سره جوړه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډېره عجیبه خبره وکړه وایي دا خو لا ښځه ده مال د حکومت دی او دوی راته لا بله هم وایي چې موږ دې نه منې که خپل دین دې چلوي خو زموږ خدایان دې نه چیړي خپل دې وایي دې چې څه وایي خپل دین خپل لمونځ کوي او خپله چې څنګه عمل کوي دې پیشه کار یې پیشه موږ به په هغې پابندي نه کوو چې ته ولې خپل دین چلی زموږ دین نه انکار کوي که د ملګري دي هغې ته هم غږ نه کوو خو صرف زموږ خدایان دې نه چیوي د هغې بد دې نه وایي د خپل دین او زموږ خپل دین منې کوي نه باک وفرمایل ښځه راکوي مال راکوي
بادشاهي راکوي وایي زما د په هغه ذات قسم چې زما سا د چا په لاس کې ده چې په دې یو لاس کې دا لنور کې دي په دا بله کې سپومۍ کې دي چې دا الله ما ته څه ویلي دي چې د دې نه د ویښته برابر انحراف نه کوم او دا پرې نه ده دا خیال دی چې ګنې دا هر څه څه دې کوم د دې دا خیال دی چې ګنې دا هر څه زه مال او دولت لکو د دې دا خیال دی چې ګنې دا هر څه زه بادشاهي لکو نه ما ته خو الله یو میشن راکړی دی هغه دا چې زه یو یم مال شریک نشته زه یو یم مال شریک نشته الله ما ته دا او دی ویلي دي چې ووایه خلکو ته چې الله یو دی او د الله نه علاوه چې څوک د بل خدای مني هغه ته مشرک وي هغه ته کافر وي دا به برسر عام دا خبرې کو ما ته خو الله دا اعلان کړی واصدع بما تؤمر چې زما له طرف نه درته کوم اډر دی کوله هغه چلاوه مصطفی ویل چې الله موجود دی والله شته والله یو که څوک پکې نشته مقابله وکړم زه به که صفا ویم چې الله یو دی که څوک پکې دو دي مقابله وکړم ما ته الله ویلي دي زما سا پکې راله شي راله شي زمونږ سم پکې پروا نشته خو دا به د خامخا کوم لکه حاجي ته تنګ شوې د قوم نه تاسو که دلته تاریخ وکړه ډېر به حیران شئ رسول الله مبارک وژړل سترګو مبارکونه اوښکې لاړې په دې باندې چې زما یو ډاک و زما دا ترو اگر که د ده دین جدا دی مذهب جدا او زما جدا خو دا زما ډاډ او هغه دادم زما نه لال ختم شو ابولهب خو مې تر وخت کافر دی او په ما بکانو غزارونه کوي دغه یو تره مې دی چې د هغه په وجه زه بچ یم او زما خلک خیال ساتي هغه تره م رانه لاړ نو سترګو مبارکو کې اوښکې وګرځېدې او شیک لله وی کاکاجي تا نه مجبوره کوم ښه تا ته ما د اسلام او د ایمان هدایت لاره ښولې ده په تا نه مجبوروم که ته د قوم نه مجبوره خیر دی تا نه زه سما څه ګیله نشته او داسې روان شو د دې سترګو مبارکو له اوښکې راوړې هغه خو وروارو لکه بچي غوندې یې ساتلی و تعال یا محمد صلی الله علیه وسلم دلته راشه بچی دلته راشه ته څه وایې چې فتا پرېږدم دې خلکو ته به دې پرېږدم اگر چې ستا دین جدا علما دین جدا چې زه دې خوښۍ کوه د دې لاس خلاص ته دې خلکو ته به دې شاته ولاړ یم تر مرګه پورې واصدع بامرک لم تصبک عدادة حتى أؤسد في التراب دفينا ولقد علمت بأن دين محمد من غير أديان البرية دينا بما تپتا ده چې د محمد دین په ټولو دینونو کې بهترین دین دی او تکړه شه کولا ویلان کوه چې کولا ویلان کوه هغې پورې به د شاته ولاړ یم چې ما ته په قبر کې بالښت کېښودی شي اوس ډېره قسمت کې ایمان نو الله اکبر رسول الله مبارک د مرګ په وخت کې ورته کېناست همدا ابوجهل او دا ګېګې دا بېره ناستو ویل وار کاکاجي دا کلمه ووایه ووایه دا کلمه غوږ کې راته پټ ووایه زه به د خدای په نیز باقي اقتصېدلی سمو وګورې کې د ایمان نه بغیر لاړې ما زره هېڅ هم نشته پاس څونه ښکلی نعمت ده موږ موږ الله راک اسلام غوندې نعمت موږ شاته غورځولی نو مسلماني پرېښې ده او چې څوک راته د مسلمانۍ خبرې کوي موږ وایو دا ملا د خپل قبر کې څملی د خپل قبر کې څملم دا ما ته دین وښایه ما له ستا نه ښه دین راځي دا د کبر خبرې را موږ بیا کوو ما چې د زمیندار ته ویلي چې ما له ستا نه ښه زمینداري راځي نه پوهېږم ما چې د لوار ته ویلي چې ستا نه ښه چاکوان جوړولی شم نه صفا هم نه پوهېږم ما چې د ترکان ته ویلي چې ستا نه ښه دروازه جوړوم نه نشم جوړولی ما ما کار نه دی ستا کار دی نو ته دا ولې وایې چې ملا صاحب ستا نه ښه دین ماله راځي ته په څه پوهېږې ته راشه قرآن شریف یو ایت درته ږدم زما ترجمه وکړه د حضور پاک یو حدیث نه ته یې موږ ترجمه د فټرې مسلې تپوس ته نه کوم زما له جواب راک ته څنګه وایې چې ما له ستا نه ښه دین راځي ټوله ورځ په دې فیسبوک دا خلک دي ملیانو پسې نښتي چېرته به عیسایي ونه ویلې چې د خپل پادري پسې لګیا دی وګورئ فیسبوکونه چېرته به د یهودیانو یو یهودي ونه ګورئ چې هغه خپل ملا پسې لګیا وي وګورئ دا فیسبوک چېرته غیر دینه به ونه ویلې چې خپل مذهبي بشر پسې لګیا وګورئ دا تاسو د خپل بعض سوا ستاسو د
خلکونه د دې فیسبوکونو د دې نیټونو نه ټول ورځ په مولیا پسې خنداګانې، ملا پسې خبرې، ملا پسې خبرې. شیطان دین حق دی، هغه حق نه دی، هغه دینونه د حق دین دی. نو شیطان لګیا د حق دین مقابله کوي، او چې کوم د کافرو په نقش قدم روان دي د هغوی په زړه کې د علماو د مدرسو د ګیرو د پټکو سپکوالی راوړي. حضور پاک ورته وایي کاکاجي زما دې غوږ کې پټ ووایه، زما بیا خدای زه به وایم چې الله زه پرې کویم، بل څوک مه ګواه کوه. ویرواره اوس به سبا خلک وایي چې دا ترې ویرېده، تر وخت ګیرواره ویرېده، نو ما ته پیغورونه کوي د مرګ نه پس هم. نو که دا ملامتي او پیغور نه وي که نه، نو ما به ستا سترګې یخې کړې اوس په مې دا کلمه ویلې وه. او هغه ابوجهل هغې شیطانانو ورته ویې ګورې د پلار نیکه دین نه دی ورننه، هغې کې د سا ووته چې سات یې وطن حضور پاک خو د پلار په دی. به کاکاجي هغې پورې به دله زه بخښنه غواړم چې تر څو پورې زه خدای نه یم منې کړی، بخښنه به دله غواړم. الله وی انک لا تهدی من احببته، ته څوک جنت ته نشي بوتلی، اسلام چا باندې په زور نشي پاله کې وردن نه کولی، لاره بخې خلکو ته رات و طریق چې وته. او بیا الله پاک فرمایل قرآن شریف کې آیت نازل کړ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين. پیغمبر او مسلمان به مشرک لبخنه نه غواړي بس، ولو كانوا اولی قربا، گر چې رشتہ دار ولې نه دی، ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم، چې ورته پته ولګي چې دا دوزخ ته لاړ او کافر مړ شو، نو بخنه به نه غواړي. ابراهیم علیه السلام وما كان استغفار ابراهیم لابيه الا عن موعده وعده اياه. ابراهیم علیه السلام کې پلار له بخنه غوښتې و، آزر لا هم مشرک و، وعده یې ورسره کړې وه چې بابا هغې پورې به دله بخنه غواړم چې خدای نه یې منې کړې. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. هغه هم چې الله منې کړ نو بس بیا پلار له بخنه نه غوښته. مشرک یې ایمان څومره لوی نعمت، که پلار دې د دنیا بد عمله تېر شوي او چې مسلمان مړي نو دعا وله غوښتی شي، صدقه کولی شي ثواب وربخلی شي، نفل کولی شي ثواب وربخلی شي، او تلاوت کولی شي ثواب وربخلی. کافر یې څه به کوې؟ په مکه مکرمه کې د ناستو مه زړی ځانخانې سره، دا شکل د مکې مکرمې د جومات اوس ختم شوی دی. یو خشته مندښتو تلاوت یې کو د خواناشي نوجوانو داسې اتلسو شلو دویشتو کالو به تعلق. نو ما نه خلکو د مسلو تپوسونه کول، یو بل چا به دعا وکړي نو ما به په جمع دعا مو کړ بیت الله مبارک. هلته قرآن شریف بند کړ نو ما ته رانږدې شو، عربي والا ورتله، ښکلی عربي ورتله. نو ما ته وي د کوم دی عربی کې؟ ما زه خو د پاکستان یم. وي نو ما ته هم پته ولګېده څه کار کوې؟ ما زه خو دغسې دیني مدرسه کې دوه درې ټکي طالبانو ته ښیم. وی دې خلکو تا نه تپوسونه کول، ما او دا زمونږ د کلي علاقې خلک دي ما پېژنې مسلو تپوسونه یې کول، تا ورته دعاګانې وکړې. مې بس ځان ته هم کوم او دوی ته هم کوم، بیت الله شریف ته زما به څه قبلېږي خو دوی ما ته کېږي دوی ته مو په شریکه کوو نو خدای خو د چا دعا به ولګوي که نه. مې بچې ته د کوم ځای؟ وي زه د انګلینډ یم، زه د انګلینډ یم اصل. بچې مې عربي څنګه زده کړې ده؟ وی ما ته خدای ایمان را نصیب کړی. تبلیغ والا مرګلي راغلی، دعوت د تبلیغ والا، او بس هغوی راته دعوت راکړه د ایمان، او زما زړه کې خدای ایمان واچوي، زه خدای مسلمان کړو. ښه ده، نو زه مسلمان شوم. او بیا مې هلته په دیني مدرسه کې، ما انګلینډ کې وي ډېرې مدرسې دي، هلته مې دیني مدرسه کې داخله واخېسته او سبق زده کوم، نو عربي مې هغې کې زده کړه. نو د سترګو نه اوښکې راوالې شو. هغه چې اوس ما په دې اړه پروت دی، ما ته وایي چې زما مور او پلار کافران مړه شوي دي په کفر تللي. نه، پلار مې کافر مړ دی او مور مې مسلمانه ده، غالبا خو بل خاوند یې کړی، که داسې خبره یې کوله. ځکه ډېر نه موده وشوه ما نو اوس خبره یې را وایي چې تا اوس تا دعا کوله چې یا اللهم اغفر لنا ولوالدینا، مونږ وبخښې زمونږ مور پلار وبخښې. نو یې ما له دې تلاوت ته ناست وم، زما سترګو نه اوښکې دا راواله چې دا ټول مور پلار د دعا کوي، زه نه شم کو.
زه ما وبخې خدایه مسلمانان ټول یادوم خو مور پلار ته کې له جروره زم بس فل سټاپ دغه دی نه زه مخکې نه شم ته ولې کافر مړ دی الله قرآن کې وي کافر له وبخله نه وواړ ډېر ورسوله خدای به موږ احسان کړو اوس ځان لم دعا کوو پلار لم کوو مسلمان مړ مور لم که مسلمان حمله ده دا خدای څو ځل ډېر فضل دی نو کبر د وجې نه ډېر خلک بیا خدای نه مني خدای نه انکار کوي ډېر خلک خدای نشته یو سړی یو ډاکټر و هغه به وی خلک راشي او ما له علاج وکړه چې ما خدای پاک جوړ کړي چې زه جوړ شم نو چې زه وله دارو ورکړم او دارو خورې جوړ شي نو بیا وی خدای جوړ کړم هلکه چې خدای جوړولې ما نه ولې راتلې دا سپکې خبره لږ چې مونږ مالدار شو که نه لږ د موټرګي خاوندان شو لږ د بنګلې خاوندان شو بیا د مونه شان خطی یا اسلام او مسلمانی او ملا او جماعت خو وروستو خبره د قسم په خدای دین او اسلام پورې خلک ټوکې کوي ګیرې پورې خلک ګیرې پورې ټوکې کوي دا چک د ځنې لاندې ویزان کړی دی او سر باندې دا دومره لوی شی پلانکې شی دی په سر د پاسه یې ښولی پټکي پورې ټوکې کوي د اوږدو جامو ته دې ګوره ځان پورې جامې راکاږي او عمل ته دې ګوره لکه عمل مې خدای ښه کړي که نه ته زما سنت لباس پورې ولې ټوکې کوي څو بوی د سپیاکو لړ یې لاس کې نیولی دی تاسو ته د سپیاکو لړ وایي هلکه سپیاکې ته هغه دانه چې الله پې یادېږي هغې ته ته د سوټې دانه دی سپیاکه خو د سوټې نه جوړی مسته مسلمانه مسته سم شه ګورې او کیره ونیولې قسم په خدای ګرې ته څوک خلاص کړي بیا د الله د دین د اسلام په دایره کې دمه جوړ تیر جون تیر کمال او دولت نشه کړې دا دې نه پکارېږي ګورې سم شه کیره ونیولې خدای پاک ونیولې قسم په خدای باچا سره به ملاقات هم نه کوې کور به پټ ناستی بیا چې خدای دې رونیسي چاله به بار هم نه لو دې کور به بیا ناست دی بچي به هم در باندې شرمېږي څوک به در سره میلاوی هم نه باباجي نه غل متیازې په کټ کې بیږي باباجي نه متیازې روانې دي باباجي نه بوی روان دی بیا به در سره څوک میلاوی هم نه سم شی د خدای پاک لوی ذات دی په سم په خدای داسې خلک مې ولیدل په جومات کې ناست یم په قسم یې درته وایم نوم درته نه علم داسې مې ولیدل چې خدای را نیولي دي نه لور خدمت کړی دی نه زوی خدمت کړی دی نه نور خدمت کړی دی نه نوسي او نوسی خدمت کړی دی اسپتال کې نرسانو ته پرېښې دي تاسو پیښې او خدمت یې پیښې هلته دې سوتې ده خدای د قهر مونږ متقابله کوو ان بطش ربک لشدید د خدای پکړ بکړ ډېر زیات مضبوط دی د یو ماشي د خدای مقابله مو نه شو کولی چې جوړ شي بیا خدای جوړ کړم ما نه سره راتلی چې وي خدای جوړولې ای ډاکټره ای ظالمه دا ستا عقل چې پیدا دی او ته پې مریض ګورې دا عقل چا درکړی دی وایه که نه تاسو وایه الله دا کوم سترګو باندې چې ته مریض ګورې دا چا درکړی دی دا کوم نبس چې ته په دې ګوتو ګورې دا ګوتې چا درکړی دی او دا کم ستا په زړه کې چې کوم قابلیت الله چولی دی او ته په تبه او ملیریا او دا بل شی ګورې دا چا درکړی او بیا چې کوم دارو ته دې مریض ته ورکې دا دارو چې د کومو څیزونو نه جوړ شوي دي هغه بوټي او هغه معدنیات چا پیدا کړي دي او بیا چې دا ګولۍ ته مریض له ورکې او معدې ته لاړ شي نو دې پسې تاندرم پایه کوزه کړې ده دا په دې معده کې ازمول او دا په ویره کې تقسیمول او د دې نه هغه زیاتي فضلات رنګونه د متیازو په لار ویستل دا د چا کار دی نن خدای لوی نظام جوړ کړی نن خدای هغه پیدا کړی دی بغیر د بجلۍ د کرنټ نه پمپینګ کوي او ټول وجود ته وینه اوباسي راوباسي نن خدای نه پیدا کړی دا هغه جدا کار کوي دا خوراک کې مونږ خورو هلته خدای ګرده پیدا کړې ده د وینې نه ګندونه وباسي متیازو ته یو ګرده چې کار پرېږدي یو ګرده وایه که نه په څونه لکه روپۍ به ګرده لګی یو پلپوس ما وجود کې چې په د پلپوس چې څاروی سړی حلال کړي نو هغه پلپوس ته خوري نه سپو ته یې کوي دا پلپوس چې خراب شي زما یو دوست اوس مړ دی خدای دې وبخ دا هغه غریب د پلپوس بیماري و امریکې ته یې وړی
ما ته ورور په خپله وی ورور هغه دی نه راپسې ټېلیفون وکړ مولانا صاحب دوا کوه هسپتال کې مې داخل کړی مې لکه ټیک به شي وی داسې نه ده وی د ده وینې ګروپ او بل چې داسې څوک اکسیډنټ وکړي هلته امریکا کې خلک ډونیشن کوي د دې اندامونو ورته ورکوي چې داسې څوک اکسیډنټ وکړي چې د هغه د وینې ګروپ او د برابري یوه د هغه د پلپوس سایز او د ده د پلپوس سایز برابري نو دله به ورکوي که داسې یو کس و چې هغې اړتیا نه لګي جمدي نه خو ایستې نه شمري د مړي هغه خو چې کوم مړ هسې مړ شو خو د هغه کېږي نه دی په جون به دی وایي چې د ورکو نو که بلډ ګروپ برابر نو بیا نه لګي ورته که سیز د هغه او د ده برابر نو بیا نه لګي نو مې وبشي کارو نو موږ چې کوم هسپتال کې داخله کړې ده 2.5 کروڑه روپۍ هم پکې داخله کړې ده خو لاړې هغه نن ریفانډیبل دي دا به ما ته واپس نه میلاویږي دا نه میلاوي دا لاړې د دې پلپوس د لګولو خرچه د هسپتال خرچه او بیا د هغې نوره چې څونه خرچې میاشته مثالي دا ټول به د دې نه علاوه نو چې اوس ګورو به چې ته اکسیډنټ وشي او چا عطیه ورکړي او زما د ورور سره بلډ ګروپ او سیز برابري خو به ورته ولېږي نه نو مې انشاءالله ما صاحب نه دا ستاسې به وشي وایي مونږ 102 نمبر کې یو 102 نه مخکې دي غریب وفات شوی هلته امریکا دغسې په یو پلپوس ته په کرون روپۍ لګي دا یوه سترګه چې مونږ له خدای راکړې ده څه شي دی لکه یو سترګه د دې قیمت شته چا سره د یو ګردې قیمت چا سره شته په دې سترګه کې یو نرۍ رګ د قسم په خدای که دا ټرک قیمت موږ سره ستا لبلبه چې کار پرېږدي شوګر شروع شو د لبلبې هغه نري نري تارونو او رګونو کار پرېښوده ځکه نن په دنیا کې څوک داسې پیدا کا چې هغه لبلبه واقع واپس فعال کي او بغیر د دارو نه ستا شوګر ټیک شي ته د خدای قدرت الله او د الله د وجود نه ته انکار کې د الله د قدرتونو نه ته انکار کې د روس بادشاه هغې خو خدای نه مني نو دا اعلان وکوي چې څوک الله مني ما ته دې وښایي یو غریب سړی ورته مجلس کې پاسېد وی صاحب د جواب وکړ اعلان و بالکل اجازت دی تا ته وکړه اعلان وی ته څه وی چې څوک خدای مني نو ما ته دې وښایي وی ته عقل منې وی ما ته وښایه عقل وښایه وی عقل دلته دی وی کوم دی دی خو زوی دا خو عقل نه دی دا خو مازغه دی دا خو عقل نه دی مازغه خو د سپي مشته عقل شته څه زه خو د پیشو مشته عقل شته څه عقل وښایه شابه ما ته عقل منې ټیم منې دنیا منې چې عقل وښایه ما ته عقل وی دلته پروت دی که نه پروت خبره ده وباسه ما ته وښایه په لاس کې کړ بالکل حیران یو سړي ته خبره لږه خطرناکه ده خو زه وبیا کړم یو سړي ته یو مولا وی خدای شته وی د خدای د وجود څه دلیل دی وی ستا د اندام مخصوصه دا غټ اندام مخصوصه د خدای د وجود دلیل دی وی بوجۍ کې ډکه یو ته الله وړې کې نو شی ته غورځېږي که نه نو ستا د بوجۍ خوله لاندې ده نه په مدي تړلې شوې ده نه ورته جرنده شولې شوې ده بالکل بنده د ساس کمتې لاندې نه وي نو اوبرې نو شی ته نه فریږي که نه ستا د بوجۍ خوله لاندې ده بوجۍ خوله دې لاندې ده نه چا په مدي تړلې ده نه ورته چا جرنده جوړې ده نه چا په بوسخکۍ دغه په پلي باندې تړلې ده او شی پکې او دومره ډکه ده چې ارد بیردګر دی بوجۍ دومره ډکه ده چې ارد بیردګر دی دا خوله چا بنده کړې ده عمل راته وښایه منې خدای که نه وي بس مخکې نور مه ځه ما ومنه ما خدای منلی مخکې به نه دی بنیادي خبره دا ده چې الله هغه پښتانه وي بخوا پښتانه سم مسلمانانو قسم په خدای موږ هم چې سم مسلمانان یو او پښتانو کې بل څه وي هغې وي چې خدای پېژني په قدرتونو کې پېژني دا پښتانو وي ګرمۍ نه به یې پېژني چې دا ګرمي خو چا راوستې ده یخنۍ نه به یې پېژني چې دا یخني خو چا راوستې ده دې نور نه به یې پېژني چې دې نور کې دا ګرمي چا پیدا کړې ده دې کائناتو نه به یې پېژني او د خپل وجود نه خورې یو شی خورې او په دوو لارو باندې وځي په یو لاره په یو شیان وځي په بله لاره باندې انسان ده میوه پکې ډېره ګرانه ده صیبه ډېره ګراني ده پکې یو سیو د پاکستان په 2005 خرڅي
یو هندوانه د پاکستان په 10,000 او 12,000 خرڅي، لیکن د هغه د کور مخې ته بوټی دی د سیوانو، ډېره زیاته ونه ده پټ، او املوک د هغوی دا سور املوک د هغوی قومي درخت دی. دا ولې د دې نه یو دانه هم نشو کوي دومره ګرانۍ سره. هلکه ولې نشو کوی؟ وایي دا مارغان به څه خوري، دا چرن فرن به څه خوري. هغه هندوانه چې په هغې زیړ نرۍ غوندې داغ دی، هلکه هغه خو خرابني خلک دلته مونږ خورو که نه، هندوانه وایو داغ دی چې پوستکی لري دننه خو ټکي کړ سخاني ښکلي، خو دا بعد هندوانې ویښ فدمکه پروت وي نو زیړ شوي، دا د مینه خرڅوي. یا لکه ولې نه خرڅوې؟ وایي دا مریضه ده ناجوړه کوي دی. یا لکه زه یې راکه خورم، ما باندې پیسې مانواله، زه یې خورم. نه ولې ته خورې؟ تا به ناجوړه کړي. دا به شی نه خرڅ، بالکل نه خرڅ. ته چې هلکه غنم پالې نو پکې نري او غټ وي که نه؟ په غنمو کې دا نری دانه وي که نه؟ دا نری در باندې خرڅوي که نه خرڅوي؟ ولې څه ناجوړه خو نه؟ خو مرضي غنم دی او راکوټې پاتې شوی دی. هلته دا شي نشته. یو بوډا سړی په ټریکټر لګیا و، یو بوډی دا 8 او 9 جیره به فصل سنبالی په یو سر، هر څه په مشین کوي. دا بوډا راکوز کړه، تپوس یې کو ترجمان په واسطه، د بابا د څو کالو یا 80 کالو یې. و د ظالم بچیه دا څه ته سنبالی وي؟ یو مې دا اوربشې دا روجې دي شولې، دا ولې پرې کوې؟ دا خو لا کچه دي. وایي دا مرضي دي. مې څه مرض دی؟ وایي دا نورې نه غټېږي، نری. نو مې بیا نو دا د نورو سره بیا ګډېږي که نه؟ دا مرضي ماشاءالله. وایي دا وړمه دا د راغونډې کړې بیران ته غورځو، دا په څاروم نه خورم. مې موږ خو وایو چې وروره دا روجې دي او دې له ډکره راوړه او پکې ګډې کا. مسلمان یم جنت ته به ځمه، جنت ته به ځم. ماما دې سپینه پکوي، سوال دا کوي. وی وروره زه دوکه نه کوم، لټګي نه کوم، زه غلا نه کوم، زه مسلمان ته څه انسان ته ضرر نه ورکوم، زه مار نه وجنم، ماران نه وجنې، زه چیل پرن سره ښېګړه کوم، زه 2 نمبر مال په 1 نمبر نه خرڅوم. او وی ته وایې چې ته به دوزخ ته دی او ته ټګیم کې غلام کې مسلمان هم وجنې، 2 نمبر په 1 هم کې او غلط شی هم خرڅوې او دروغ هم او غیبت هم کې او ته به جنت ته ځې. وایي دا کومه فارموله دا سوال کې؟ دا د خدای سره څه مینه ده او ستا د خدای سره څه نسبت دی چې ته دا ټولې ټګۍ کې دا ټول عربیتوبونه کې داسې به ورته ووایې دا غلا او ډاکه او دوکه او دروغ او غیبت او چغلي مسلمان او ګاونډي ته ضرر هر څه کوي او ته به جنت ته ځې او زه دا هر څه نه کوم، زه به دوزخ ته ځم. چې دا سپل ما ورته وی یو مې زما د الله یو نسبت شته چې هغه ستاسو نشته، هغه ایمان دی. څه چې وی چوک سره ووایه؟ ما وی ته الله نه منې، زه یې منمه. ته الله نه منې، زه منمه. او مې ته الله له شریک منې، زه یو منم. مې ستانه یو تپوس کوم، ما وی یو سړی راشي او تا ته کنځل وکړي، ته به یې وجنې؟ وی نه، سزا به ورکوم. که یو سړی راشي ستا نه غله وکړي، وجنې به؟ نه، سزا به ورکوم. که یو سړی راشي او تا ته سپک وګوري، وجنې به؟ نه، سزا به ورکوم. او که مې یو سړی راشي او تا ته وایي چې دا کور نیم زما دی، شریکېږي درسره، دا ښځه د نیمه زما د یو شپه ستا او یو شپه زما شریکېږي، څه به کوې؟ وایي سر به ته الوزو. په دې خفه کېږي که نه چې یو سړی راځي ستا په مال او ستا په ښځه کې ستا په مور کې ځان شریکوي؟ بالکل. نو ما وی مونږ دا واړه ګناهونه کوو، داسې مثال دی لکه غلا کول او مې ته د خدای په خدایۍ کې شریک پیدا کې. په شریک الله دونه خفه کېږي، ته خفه کېږي، الله به نه خفه کېږي؟ ته ما دا رشته زمون الله سره کم نسبت دی ووایه؟ الحمدلله. یو سره درس الله منم، یو منم، د الله کتابونه منم، قرآن اخیری کتاب منم، د الله رسولان منم، محمد مصطفی اخیری پیغمبر منم،
اخرت منم، جنت دوزخ منم، د قبر عذاب منم، الله سوی منم، رسول سوی امنم. دا رشته زما شته، دا ستا نشته، زه په دې مسلمان، ته په دې کافر. خو نیمګړتیا ښه شته که نیمګړتیا خو شته، خبره خو څه ناڅه درسته لري، نیمګړتیا خو شته. نیمګړتیا څه ده؟ اخلاق نبوي نشته. ما بالته خپلو مسلمانانو ته په جاپان کې باید د خدای خاطر وکړې، ښه اخلاق وکړئ. ګورئ مه کوئ دلته دوکه، ټګي مه کوئ، دروغ مه وایئ، ضرر مه رسوئ، صحیح د کار وکړئ دلته. مې ولې تا سره دوه سیدونه بدنامیږي، بیا به وایي دا به نه وایي چې زید دا کار کړی، د عبدالله دا کار کړی، بیا به وایي دا لا مسلمان دی او دروغ وایي، مسلمانی بدنامه شوه. دا لا پاکستانی دی او دروغ وایي. نو ښکلی ملک پاکستان هم بدنام شي، ښکلی دین اسلام بدنام شي. نو ولې دا خپل ښکلی ملک پاکستان په شان ښایسته ملک بل نشته، الله یې د بدو سترګو ساتي، دا ولې بدنامه؟ اسلام غوندې ښکلی دین بل نشته، دا ولې بدنامه؟ بچې دا کشر کل ټول زما بچی او ما ګران یې، ولې زه پوهېږم تاسو زما دا بیانونه په شوق کوئ. ټولو ته دا زما درخواست دی چې بچې د نن نه پس به مونږ د رسول الله مبارک خشته اخلاق خپلو. دا د سیرت د جلسې فایده ده ټولو انشاءالله. دروغ به نه وایې که خیر انشاءالله، دروغ دوکه به نه کوو که خیري، مسلمان ته ضرر به نه رسو که خیري، د علماو د مشرانو قدر به کوو که خیري، د مور او پلار خبره به منې. ګورې مور او پلار خبره به منې انشاءالله، او بې حیایۍ نه به ځان ساتئ که خیري، او خصوصا په موبایل د ګندلو د کتو نه به ځان ساتئ که خیري. الله مو کامیاب کا، الله مو برکت کا، او دقه د سیرت مقصد دی الله یې تاسو کامیاب کی. زه خو ستاسو نه ډېر زیات خوشحاله یم. دا د مولانا مفتی انور شاه صاحب جومات زه خپل جومات ګڼم، د ده مقتدیان خپل بچي او خپل رونه ګڼم، ولې دوی ما سره ډېره مینه کوي او ډېر محبت کوي راسره. نو د ما ډېر خوښ یې، زه درنه ډېر خوشحاله یم، مفتی صاحب درنه ډېر خوشحاله دی الحمدلله. او ستاسو د کامیابۍ هم دغه نښه ده چې ستاسو مور پلار تاسو نه خوشحالي، او ستاسو امام او ستاسو استاد ستاسو نه خوشحالي، نو الله به درنه خوشحالي که خیري. ټول به همدقسې د سیرت دا جلسه کال په کال په شوق کوئ انشاءالله ولدي، او مفتی صاحب سره به ترجمې ته او درس ته په شوق کښېنئ که خیري انشاءالله. الله مو کامیاب کا، الله مو کامران کا، او الله د دواړو جهانو خیر او برکت نصیب کا، او د مفتی انور شاه صاحب په عمر علم کې الله برکت پیدا کی، والدې صاحبې له الله روغ صحت ورکړي، اهلیې محترمې له الله د دین د درس و تدریس مزید توفیق ورکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. وجمع یو ځل درود شریف.